دا یو روز سوال کړی دی، ډېر اهم سوال دی چې د بدل په دې نکاح باندې او د دې په دې مسله باندې وي موږ پوه وکړه. الجواب: د بدل دی نکاح ته ویل کېږي الشغار، په عربي کې ورته څه ویل کېږي؟ شغار. شغار، نکاح الشغار په غین سره شغار، او دې ته نکاح البدل هم وایي، زواج البدل. شریعت دا قسمه نکاح حرامه کړې ده ځکه چې په دې کې د زنانه سره ظلم دی، په دې کې د زنانه سره څه دی؟ ظلم دی، او کومه مشرطیه چې الله تعالی درکړې ده د هغې د هم قدر ونه کړو. نو د دې د لاسه نکاح د شغار او د بدل د ناروا ده. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا شغار فی الاسلام، په اسلام کې شغار نشتی، د بدل نکاحونه نشتی. د جابر رضی اللہ عنہ روایت ته دم په صحیح مسلم کې دی، نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن الشغار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د نکاح شغار نه منع کړی ده، د بدل د نکاح نه. چې تاسو به ښه پوه شئ زه یې ته لږ وضاحت وکړم. د بدل نکاح د دې درې صورتونه دي. د بدل د نکاح څو صورتونه دي؟ درې. یادې کړه، مسله به ته بلکل اسانه شي. یوه، یو سړی دی هغه بل کس ته وایي چې زه به تعالی د خپله خور درکم یا لور به درکم. صحیح شوه؟ څه وخت بعد هغه ورته وایي زه به تعالی د خپله خور درکم یا به دا لور درکم، یا دې لاړ ویې غوښتو دي، او شرط په منځ کې نه دی ایښودی شوی. خیال هم دی دې مسلې ته که نه؟ او مهر هم دواړو طرفونو ایښودی دی. نو دا جایز دی او دا نکاح الشغار نه دی. بیا درته ووایم چې پوه شي. یو سړی دی خپله خور یو کس له ورکړه، مهر مقرر شو، هر څه وشو، خبره ختمه شو. څه وخت بعد لاړ د هغه کس خور یې وغوښته، بدل شو که نه؟ د هغه خور دلته شو، د هغه هلته شو، خو دوی دا خویندې یو بل له په شرط نه دي ورکړي. هغه د خور مخکې بولې ده، بیا وروسته د خور ورکړې ده، یا ده مخکې بولې هغه وروسته ورکړې ده. نو دا څه شو؟ دا روا دي که ناروا دي؟ دا روا دي، دا جایز دي. دویم صورت داسې جوړېږي چې یو دی بل ته ووایي چې زه به تاله هغه جنۍ درکم چې کومه زما د ولایت لاندې ده، که هغه خور ده، که هغه لور ده، که هغه بل څوک ده، او ته به مال هغه خپله راکې، او مهر به نه ږدو. مهر هم دقه شو چې تا مال هغه خپله راکړه او زه به تاله دا خپله درکو. دا په اتفاق د علماو حرام دي. پوه شوئ که نه؟ دریم صورت دا دی، وی زه به تاله خپله خور درکم، ته ماله خپله خور راکه او مهر به پکې وي. یعنی په دې کې او پرې دویم صورت کې فرق کوي. ګوره دویم صورت کې مهر نه و، مهر یې پکې څه ایښودی و؟ وایي ځکه مهر شو که نه، زه در خپله خور درکوم ته خپله راکړې. دې کې وایي نه، شرط یې کېښود، زه به خپله درکم ته به خپله راکړې، مهر به م ورکوو. نو په دې کې د بعضو علماو اختلاف دی. بعض وایي دا په شغار کې نه راځي ځکه چې دوی مهر کېښود، او صحیح خبره دا ده، او هم دا قول شیخ ابن باز رحمه الله غوره کړی دی، او د سعودي عرب چې کوم غټ علما دي د افتا کمیټي ده، هغوی هم دا قول غوره کړی چې دا هم ناروا دي. ګوره په صحیح مسلم کې حدیث دی، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شغار نه منع کړی ده. د څه نه؟ د شغار نه. ښه وایي شغار څه ته وایي؟ غوږو ته کېده. والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أزوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي. ته مال خپله لور راکړه، زه به تاله خپله لور درکوم. دې کې د مهر څه تذکره نشته. نو صحیح خبره دا ده که مهر پکې ږدي او که نه یې ږدي، خو دا نکاح څه ده؟ ناروا ده. تاسو پوه شوئ که نه؟
څوک به د 3 صورتونه ماته مختصر بیان کړي او اولنۍ صورت جایز شو چې به کې شرط نشته او زه به تعالی خپل خور درکم یا لور ته مال خپل او مهر بنئ دا خو په اتفاق حرام دی مهر بکیدو او صحیح خبرداری چې دام حرام دی دغه چلته حدیث کې تعریف وشو کړ چې زه خپل خور درکم ته مال خپل د مهر څخه تذکره پکې نشته والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې یو زنانه د پلار په کور کې ناسته ده تقریبا کال کېږي د خپل پلار په کور کې او کال بعد ولې د خاوند طلاق ورکو کال بعد ولې د خاوند طلاق ورکو یو کال د خاوند سره نه دی میلاو شوي نو د دې عدت شوی دی که نه بیا به عدت کوي الجواب که داسې یي لکه څنګه چې راته پوه شوی دی که داسې یي لکه څنګه چې راته پوه شوی دی نو عدت د هغه وخت نه شروع کېږي چې کله طلاق واقع شي دې ته به نه ګوري چې کال دا د پلار په کور کې ناسته وه او د خاوند سره ملاقات نه و شوی ناسته وه هغه عدت کې نه شمارلی کېږي عدت به د کوم ځای نه شمارلی کېږي چې د کله نه طلاق ورکړي والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء دلته الله مطلقات ذکر کړي دي هغه زنانه چې هغوی ته طلاق ورکړی شي نو هغوی به انتظار کوي 3 حیضه نو دا عدت د هغوی دپاره دی په دې باندې به